غواړو چې په دې ویډیو کې د دغې مظلې یا د دغې څلورزولي مساحت پیدا کړو. نو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او د ده په هکله فکر وکوئ. یوه مرسته که زه تاسو سره وکولی سم هغه به دا وي چې تاسو وګورئ چې تاسو دغه مظله یا دغه څلورزولي په کومو نورو معینو شکلو چې د هغه مساحت موږ په اسانه پیدا کولی سو په هغه ویشلی سئ یا په هغه ټوټه کولی سئ. ښه اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. لکه مخکې چې مې تاسو ته وویلې زه لومړی راځم دغه مظله یا دا څلورزولي په هغه معینو شکلو ټوټه کوم کوم یو چې مساحت پیدا کول یې ماته اسانه وي. دلته تاسو ګورئ چې دا تیار یو ګراف ده او هره خانه یو واحد ده. نو زه دا په داسې معینو شکلو ټوټه کوم چې پوره واحدونه ولري، یعنې چې پیل له دې نقطې نه کوم ځکه دا ماته ساده ده. دا که همداسې راولم دلته به یو مثلث جوړ سي. دا کولی سم چې تر دې ځای هم راولم خو نه راولم ځکه دلته بیا دا نیم واحد کیږي چې زما کار لږ ستونزمنوي. نو د همدې له خاطره دا داسې لاندې راولم. دلته یو مثلث جوړ سو، دا یو مثلث سو. همداسې دا یې داسې پاس بیم په دې خاطر داسې پاس بیم چې وګورم بل مثلث هم جوړولی سم او که نه. دا هم په همدې توګه تر پاس پورې یا تر پای پورې نه بیم دلته داسې له دې ځای سره داسې وصلومه. دا هم همداسې راولم، دا هم داسې، دا هم تر دې ځای نه راولم ځکه دلته بیا دا خانه نیمیږي یعنې واحد نیمیږي چې ما کار ستونزمنوي. دا داسې لاندې راولم، داسې لاندې راولمه. دا هم ګورو چې یو مثلث دوه مثلث دلته که را پاس بوزم دوه مثلثه نور منځته راځي، دا هم دوه مثلثه نور. نو داسې معین شکلونه منځته راغلل چې ټول پوره واحدونه لري. مثلا که وشمېرم یو دوه درې څلور پنځه، دا پنځه واحده ده، دا هم یو واحد ده. که دا وشمېرم یو دوه درې څلور یو دوه، او همداسې که دا وشمېرم یو دوه درې څلور پنځه شپږ، دا ټول همداسې. اوس دا د هر شکل مساحت پیدا کوم. مثلا لومړی د دې مثلث مساحت پیدا کوم چې یو پر دوه یا نیم یا هم نیم ضرب دی قاعده یا پنځه ضرب دی یو. اوس دا مساوي کیږي له دا د ضرب علامې هم داسې په دې علامې تبدیلوم ځکه بیا تاسې اشاري سره اشتباه ونه نیسئ. دا مساوي کیږي پنځه، پنځه څه په دوه وویشل سي مساوي کیږي له دوه نیمو سره، دا هم دوه اشاریه پنځه. نو د دې مثلث مساحت سو دوه اشاریه پنځه. همداسې که د دې مثلث مساحت وګورو دا دوه ده، دا کیږي یو دوه درې څلور. نو نیم ضرب دوه کیږي یو، یو ضرب څلور کیږي څلور. نو د دې مساحت سو څلور. که د دې مثلث مساحت وګورو دا خو یو دوه درې څلور پنځه او دا هم د یو. نو دې مثلث سره دا ورته ده، نو دا هم کیږي دوه نیم. دا مثلث که وګورو ارتفاع دوه ده، دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ. یو پر دوه ضرب دوه کیږي یو، یو ضرب شپږ کیږي شپږ. او که د دې مساحت وګورو یو دوه درې څلور او یو دوه درې څلور ضرب درې کیږي 12. اوس د دې ټولو شکلو مساحتونه مو پیدا کړل. اوس هغه کار چې کوو هغه دا ده چې دا ټول مساحتونه سره جمع کوو تر څو موږ ته د دې مظلې مساحت لاسته رسي. دوه نیم جمع دوه نیم کیږي پنځه، پنځه او څلور نهه، نهه او شپږ کیږي پنځلس، پنځلس او دولس کیږي پنځلس او دولس کیږي اووه، پنځلس او دولس کیږي اووه. یو ځل بیا جمع کوم چې ما تېروتنه نه وي کړې. دوه نیم کیږي پنځه، پنځه او څلور نهه، نهه او شپږ پنځلس، پنځلس او دولس کیږي اووه. نو د دې مظلې مساحت څومره سو؟ د دې مظلې مساحت اووه واحده سو.